In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امینوات صابریم د سل کې له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک اوسي. موږ دا ویلي وو چې موږ به د ډېر بیسک او بنیاد نه شروع کوو تر اډوانس لیوله پورې به انشاءالله رسیږو. نن زموږ د وکیبلري د لړۍ 8مه ویډیو ده. راځئ چې په ګډه سره یې واورو. ډرای بنا وچ. This is a dry bread. دا یوه وچه ډوډۍ ده. run بنا منډه وهل. Do not run. Walk slowly. منډه مه وهه په قراره باندې ځه. walk بنا قدم وهل. Walking is a good exercise. قدم وهل یو ښه ورزش دی، ښه exercise دی، ښه تمرین دی. Walk قدم وهل. Walk through this valley. Walk in the morning. کوشش وکړه په سحر کې قدم وهه. چیر چوکۍ. This is a black chair. دا یوه توره چوکۍ ده. wall دیوال. Do not write on the wall. په دیوال باندې لیکل مه کوه. book کتاب. Open your book please. مهرباني وکړه کتاب دې خلاص کړه. board تخته. Write your name on the board. په تخته دې خپل نوم ولیکه. grass پنه واښه. Cut the grass on time. grass پنه واښه. goats eat grass. بیزې واښه خوري. path بنه لار. leave the path for girls. دغه لاره انجونو دپاره پرېږده. street بنه کوڅه. don't stand in the street بنه کوڅه. clean your street please. مهرباني وکړئ خپلې کوڅې مو پاکې کړئ. pavement بنه پیاده لار. pavement بنه پیاده لار. walk on the pavement. په دغه پیاده لاره باندې ځه. dangerous بنه خطرناک یا د خطر څخه ډک. this is a dangerous way. this is a dangerous trick. دا یوه خطرناکه لوبه ده. fight بنه جنگ کول. do not fight with each other. یو بل سره جنگ مه کوئ. naughty شوخ غاړه غړونکی. he's a naughty boy. هغه یو شریر او شوخ هلک دی. stop بنه ودرېدل پرېښودل. stop here until I come. stop writing لیکل دی بند کا. look بنه کتل. look at the board تختې ته وګوره. school بنه مکتب. school بنه مکتب. my children go to school. زما بچیان مکتب ته ځي. listen بنه اوریدل. listen to your elders. د مشرانو خبرو ته غوږ ونیسه. touch لمس کول. touch your ear please. خپل غوږ دی لمس کا. me ماته. he called me. هغه ماته ټلیفون کړی و. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پرس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. هم بنه هغه ته. I will call him. زه به هغه ته ټلیفون وکړم. هغې ته. I did not say anything to her. ما هغې ته څه نه دي ویلي. هر بنه هغې ته. سلیمان called her. سلیمان هغې ته ټلیفون وکړ. it بنه دا یادې ته. it is a pen. دا یو قلم دی. اس بنه موږ ته. Allah orders us to perform prayers 5 times a day. الله موږ ته حکم کوي چې 5 وخته لمونځ وکړو. them هغوی ته. I taught them. ما هغوی ته تدریس کړی وو. I taught them English. invite them هغوی راوبله. carry بنه وړل. carry your bag with yourself. bag دی ځان سره یوسه. teach درس ورکول ښوول. I'll teach you tenses as well. زه به تاسو ته ټینسونه هم تدریس کوم. children ماشومان. love your children. guide your children. د ماشومانو رهنمایي دې کوه. point په نښه کول اشاره کول. point this page please. sea سمندر دریاب. unfortunately we do not have access to sea. له بده مرغه موږ سمندر ته لار نه لرو. bucket سطل. please fill this bucket. مهرباني وکړه دا سطل ډک کړه. to هم. I will teach you English and I will teach you Pashto too.
هم. I am a teacher and my friend is a teacher too. To بنا هم. Nice to meet you too. ستاسو سره په لیدو باندې زه هم خوشحاله شوم. Basin منا چیلمچی. Wash your face in the basin. Wash your hands in the basin. مهرباني وکړئ په بیسن کې مو خپل لاسونه ووینځئ. Parcel منا پنډکی. This is a parcel. دا یو پارسل دی. Whistle منا شپېلې. A whistle is used to start a match. د میچ د شروع کولو لپاره شپېلې استعمالیږي. Centimeter. A meter has 100 centimeter. یو متر 100 سنتیمتره لري. Paint رنګول. Paint منا رنګول. احمد paints the wall. احمد دیوال رنګوي. Dance نڅا ګډا کول. She dances very well. هغه ډېر ښه ډانس کوي. Kneeling. He was kneeling to pick up a book. Sew ګنډل. Kamran is a tailor. He sew clothes. کامران یو خیاط دی، هغه جامې ګنډي. It's enough for today. د نن لپاره دا بس دی. ښه وخت ولرئ، ښه ژوند ولرئ، د یو ښه ادب او پرمختللي افغانستان په هیله. د الله په امان. تر بیا. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.